د رسنیو له لارې ولس ته د حساب ورکونې ناسته. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته په لومړي ځل دغه ولایت د کانال کرنیزه وادي شرکت او سیندیزي حوزې مشرتابه په یو خبري ناسته کې ولس ته د خپلو ترسره کړو فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړل. د کانال رئیس په دغه خبري ناسته کې ویل د یو کال په موده کې 12,000 جریبه شاړه ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله کړې او د ستروسو، زیتونو او خرما ترڅنګ د نورو کرنیزه کښتونو په پار برابره کړې. 12,000 جریبه ځمکه هغه ځمکه چې د 40 کلونو نه راپدې خوا تقریبا د 50 کلونو راپدې خوا هغه هیڅ قسمه سرسبزي او زراعت نه لرل. لله الحمد هغه په زراعتي ځمکه بدله شوې چې دا به انشاءالله موږ ته په ډېره لویه پیمانه باندې پیداوار راکوي. په دې یو کال کې کوم چې تیر کال و په دې کې الحمدلله موږ 9,500 جریبه ځمکه نور اضافي مالټه. د کانال رئیس همدارا زیاته کړه چې د دوی اړوند سلګونه جریبه ځمکه یې له غصب خلاصه کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی وایي د غصب د مخنیوي په برخه کې د اسلامي امارت مشر هم جدي دی. د زیاتوي د کانال په ځمکه د کبانو د روزنې او دغې برخې د پراختیا په پار هم د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. زموږ ځمکه ټوله په مجموع کې غصب 4,855 جریبه وه. په دې کې 1,100 جریبه وړاندې راګرځېدلې وه. 512 جریبه اوس د غصب کمیسیون ته سپارل شوي. ټول مراحل خلاص. غصب د مخنیوي لپاره د اسلامي امارت رهبرۍ او بالخصوص امیرالمؤمنین صاحب بیخي جدي او کاملا توجه لري. غوښې نمایانو باندې کار شوی او زموږ غوښې نمایانو تقریبا وزن تر 3 کیلو پورې 2.5 کیلو 3 کیلو پورې موږ په خپلو حوضونو کې فی الحال لپاره میان لرو او ټول میان تعداد تقریبا 3 لکه خواوشا پورې موږ سره ټول میان دي. بلخوا د سیندیزي حوزې مسؤلین وایي د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د مرستندویه ادارو پر مټ د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د اوبو بندونه جوړ 406 لوی سربندونه جی پی ایس کړي او په دې برخه کې ګڼ نور فعالیتونه ترسره کړي دي. ننګرهار په زیاتو ولسوالیو کې منګه بندونه جوړ کړي او همدارنګه 406 لوی سربندونه دا منګه جی پی ایس کړي او برابر کړي دي او 106 سربندونه د هغې دپاره منګه هغه د دروازو او د اوبو د کنټرول دپاره هغه سیستم هغه ورته برابر کړي. دوی همدارس د کابل د سیند په اوږدو کې د غصب څخه د یو شمېر ځمکو د خلاصون خبره هم کوي او زیاتوي چې په نشتو امکانات په تېرو څو میاشتو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. د دوی په خبره نه یوازې د دې اوبو بندونو په وسیله به ځایي خلکو ته د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي بلکې ترڅنګ به یې په څو بېلابېلو ولسوالیو کې شاړې دښتې هم خړوبې شي. کوم ډیمونه چې دي لکه یو په هغې کې دا د شابیو ډیم به موږ مثال کې ورکړو. نو کله چې دغه ډیم جوړ شي هم بجلي ورکوي او هم په دې باندې د 4 ولسوالیو ځمکې هغه ځمکې چې هغه اوس دښتې دي او للمي ځمکې دي هغه هم پرې ابادېږي لکه د پچیاګام ولسوالي یو څه برخه د چاپیار ولسوالي او د رودات او د کور. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي ولس ته د حساب ورکونې دا لړۍ به دوام وکړي او په نوبتي شکل به د دې ولایت ټولې ادارې خپل د ترسره کړو فعالیتونو په اړه د رسنیو له لارې ولس ته معلومات ورکړي. د ننګرهار د ملي تلویزیون مشر چې په دې خبري ناسته کې ګډون کړی و په ټولنه کې د رسنیو په اهمیت هم خبرې وکړي. دوی ډېر لاسته راوړنې راوړي دي په کمو امکاناتو سره په کم وخت کې. نو دا یو ډېر د ویاړ ځای دی. نو نن موږ دا لازمه وګڼله چې د دغه خبري کانفرنس له لوري دغه مطبوعاتي ډګر له لوري موږ دغه ملت آګاه کړو. رسنۍ د ملتونو او د دولتونو د نظامونو چغې دي چې د دې په وسیله باندې موږ او تاسو د یو حکومتدارۍ او یو نظام ښه ترجماني کولی شو. دغه رئیسانو همدارس د راتلونکي په اړه د خپلو ادارو له لوري د یو شمېر نورو فعالیتونو د ترسروي په تړاو هم معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې هڅه یې دا ده چې د خپل ولس د هوساینې په پار لا زیات کار وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.